السلام علیکم. د دغه جی پی ایس د استعمال طریقه به درته وښیم چې تاسو څنګه کولای شئ د دې څخه یا په میسیجو کې یا په اپلیکیشن کې کار واخلئ. نو هیله کوم زموږ ویډیو در سره تعقیب کړئ او په تیروي هم درڅو تاسو ټول ویډیو پوره وګورئ او بلدتیا مو سره زیاته شي. دې ته چې کله تاسو کوم سیم کارت راچوي هغه که افغان بي سیم که روشن هر یو چې فرق نه کوي، خو که تاسو د موبایل سیم کارت بي سیم وي او دې ته باید بي سیم ورولويږي. که تاسو د موبایل سیم کارت روشن نو دې ته باید روشن ورولويږي. او د ورچول څخه مخکې باید په سیم کارت کې په دغه د جی پی ایس په سیم کارت کې میسیجونه فعال کړئ. میسیجونه میاشتنی پکیج ورته فعال کړئ ځکه د ټوله کار د میسیجونو له لارې دی. زه اوس سیم کارت ورته راچوم، سیم کارت کې چپا ورسته سیم کارت باید داسې ورته ورولويږي چې دا کټ سوی خوا یې د پایو خواته د جی پی ایس راشي. زه اوس دا ورته وراچوم. ما جی پی ایس ته سیم کارت ورواچوي. کله چې سیم ورولويږي بیا د دلته غمیان لګي، دا دوه غمیان ولګول. زه اوس راځم د دې د میسیجو د استعمال طریقې ته. کله چې جی پی ایس ته سیم کارت ورولوي فعال سو، بیا تاسو د هر څه در مخه یواره راسي زنګ ورته ووهئ چې باید مصروف یې وشي. په موبایل باندې زنګ ورته ووهئ باید مصروف یې وشي. دا غنه وروسته چې کله مصروف وشوي په دې پوه شئ چې جی پی ایس کې سیم کارت فعال دی، سیګنال لري. بیا راسي میسیجونو ته. میسیجونو کې د جی پی ایس نمبر ولیکئ، کوم سیم کارت چې تاسو ورچولی دی د هغه نمبر ولیکئ او دلته لومړی دغه بیګین ورته ورواستوئ. په داسې طریقه باندې فاصله مو ورکوئ د حساب وروسته د حساب دپاره دا ورته ورواستوئ. کله چې دا رسیږي د اخوا څه باید د تاسو ته جواب د بیګین اوکې راواستئ. ګوره د بیګین اوکې جواب یې راواستوئ. د هغه وروسته بیا تاسو باید موټر چالان کړئ. موټر په داسې وخت کې چې که چیرې دا جواب درته راواستوئ خو ښه خبر ده چې درته روان نسته وي، نو تاسو باید دغه میسیج هم ورواستوئ. نو اډمین ورته ورواستوئ، دا باید ورولېږئ. که چیرې جواب نه راغلی دغه کوډ ورته ورواستوئ. نو اډمین د شپږ حساب فاصله مو ورکوئ. کله چې دا میسیج ورځي انشاءالله بیا تاسو ته د جواب درکوي. که بیا هم جواب در نه کوي بیا آر اس ټي ورواستوئ. آر اس ټي د اخوا څخه د میسیجونو راتلل مهم دی، هغه باید د تاسو ته میسیج درکړي د اخوا څخه. یعنی جی پی ایس ریسټارټ سو. ښه اوس راځو، تاسو باید موټر په داسې وخت کې موټر چالان یې دغه د بندولو کوډ موږ چک کوو. موټر باید چالان یې په هغه وخت کې تاسو 555 ورواستوئ. کټ ویل وکې درته راواستي، یعنی موټر بند سو. په داسې وخت کې موټر لږ اسکلیټر خرابېږي او کرا پسې بندېږي. د هغه وروسته بیرته غواړي موټر ته اجازه ورکړي چالان یې کړي. 650 ورواستوئ. ریزم ویل وکې بیرته موټر نرمل حالت ته راغلی، کولی شئ چالان یې کړئ. د لوکیشن دپاره یې غواړي چې موقعیت معلوم کړي. جی تر 6 پورې حساب. دا به لږ وخت ونیسي د نور میسیجو څخه، ځکه دا هغه لینک را لیږي هغه لږ څه وخت نیسي. موقعیت را لیږي. د لینک میسیج یا د موقعیت میسیج راغلی. دا چې اوس ټول صفرونه دي، تاسو کولی شئ دوه وارې بیا میسیج ورته ورولېږئ. زه یو میسیج بل ورته لیږم ځکه دا لینک چې دی دا ټول صفرونه دي، دقیق ادرس نه دی پکښې لیکلی. زه یو میسیج بیا ورته کوم.
اوس چې کوم میسج رالی دا میسج صحیح دی دا میسج تاسو کولای شئ د شین خط کلیک کړئ د اتومات نقشې ته ځي که تاسو د موبایل نقشه داسې شکل ولري بیا تاسو کولای شئ نقشه مو سټلایټ ته واړوئ یا دلته یا هم دلته هم کولای شئ سټلایټ ته واړوئ زه یې وارې بیرته وځم بیا ورته راځم تر څو هغه سور ایکن راته راولي په داسې وخت کې ډاټا مهمه ده چې رایلاسي ګوره مخکې ډاټا رایله نه وه نو موقعیت یې نه شوی دغه سور ایکن چې دی دا ستاسو د جی پی ایس دی یا ستاسو موټر چې هر ځای ولاړي دا د همغه لوکیشن یا موقعیت دی دلته تاسو خپل په ښار کې بلد یاست زموږ دکان دی آنلاین انتیک فروش یا آنلاین انتیک شاپینګ دا زموږ دکان ادرس دی ستاسو موقعیت هم تاسو ته داسې معلومیږي اوس ځو اپلیکیشن ته چې غواړئ اپلیکیشن یې استعمال کړئ هغه ته ورځو اپلیکیشن ته ځو اپلیکیشن کولای شئ تاسو په کروم کې هم ډاونلوډ کړئ او پلی سٹور کې هم د اپلیکیشن نوم دی LK GPS LK GPS 1 یې تاسو باید ډاونلوډ کړئ LK GPS 1 دا ما انسټال کړی دی 2 یې انسټالوئ دا 1 یې انسټال کړئ کولای شئ تاسو کچېرې پلی سٹور کې پیدا نه کړئ په کروم کې یا ګوګل کې څخه ډاونلوډ کړئ دا ما ډاونلوډ کړی دی تاسو هم ډاونلوډ کړئ زه به ورسم دلته SMS د غریزم SMS ته راسي دلته تر شپږو حساب ورته ولیکئ لوګ ان یې کړئ دلته تاسو د خپل ډیوایس نوم ولیکئ LK GPS ایمی کوډ دلته د جی پی ایس وشاته پر تا کور باندې یو څه نمبرونه ستاغه کولای شي دلته ولیکئ دغه د جی پی ایس وشات پر تا کور باندې کوم نمبر دی دغه نمبر باید ولیکل شي دا شماره ده ما ولیکله دلته د ټلیفون نمبر مو ورته ولیکئ هغه نمبر چې په جی پی ایس کې دی دا اوکې دلته چې دا کوم اپشنونه چې تاسو درته وښیم سیټ ماستر نمبر تاسو کولای شئ چې دلته خپل یو نمبر اډمین کې چې یوازې بیا تاسو نمبر ته بیا جواب درکړي بل هیڅ نمبر ته جواب نه ورکړي خو هغه بیا په ډیر خطر شنه دي چې یوازې بیا دغه نمبر کې چې دا نمبر ورکړي بیا بل نمبر ته جواب نه درکړي هغه په تاسو 1 2 3 4 5 6 او دلته په د خپل موبایل د ټلیفون نمبر غواړي چې هر نمبر اډمین کې ان جی پی ایس هغه ته جواب راولي چې دلته ورته ولیکي او واپسوي که غواړي بیرته ډیلیټ کړي بیا دلته فقط تر شپږ حساب ولیکي ا نمبر ان شاء الله بیرته وځي دغه ریل ټایم دی تچکل دا نور جی پی ایس ان کې دی په دې جی پی ایس ان کې نسته چې هغه ژوندۍ باندې درته شي موقعیت او د موقعیت لپاره تاسو غواړئ چې موقعیت وګورئ پوزیشن ته کله راسي دلته د خپل اتومات میسج لیکي او ما زه تاسو ورسنټ کې د اخذ د تاسو د موقعیت یا دغه لینک مخکنی لینک چې د تاسو ته رالیږي آرام چې دی آرام که تاسو ورواستوي بیا تاسو جی پی ایس کې څوک خطا کې د موټر څخه بیا د تاسو ته میسج هم رالیږي او زنګ هم درته وایي
ګوره اول خو پاور که څوک یو بند یې کړي یا یو لین یې کاټ کړي یا دی بند کړي هم تاسو ته خبر درکوي او آرم ډیلی چې ده که څوک یې خطا کړي یا بیخي راوباسي هم تاسو ته دی خبر درکوي. او دغه ډیم آرم چې دی غواړي چې ما ته هېڅ غږ مه راکوه نوټیفیکیشن و الارم مه راکوه بیا فقط دلته دا ورواستوه بیا بندېږي. او فاتحو دا کوډونه اویل آن اویل آف دا د موټر د بندولو د خلاصولو دپاره فقط له در شپږو پورې حساب ورسره لیکي دا یو عمومي کوډ دی. دا چې کله ورواستې موټر د چالان اجازه ورکوي او هغه لاندې دانه چې دی دغه موټر د بندولو دپاره دی. دغه سیټ شیک سینسیټیو چې دی دا یو وارې یو څوک وښوروي بیا د تاسو ته دلته کولی شي ورته سلیکټ کړي میسیج راواستئ زنګ راووایي او کول میسیج وروسته بیا زنګ پسې راووایي چې یو څوک موټر ښوروي سره دا د جې لپاره وارنینګ دی چې تاسو ته بیا درکوي. او بل سیټ مووي الارم چې دی دا تاسو خپل کیلومتر ورته ټاکلی شي مثلا که چیرې تر 80 متره پورې تاسې لرې ولاړاست ما ته خبر راکوه دی تاسو ته بیا خبر درکوي. او دغه شټ مووي الارم چې دی دا چې ما زه حرکت وکړي دی تاسو ته خبر درکوي چې تاسو څنګه حرکت وکړي تاسو ته خبر درکوي. او دلته یو څه نور حساب مستاقه به لږ څه درسره شیر کړم. کله تاسو سیټ کوي بیا اتومات تاسو ته زنګ وایي چې مثلا یو څوک سره وښوري موټر یا لین خطا کې د دې لپاره دا وارنینګونه ایسته. او دغه لیسن ان ټاک چې دا د لوړ ماډل جی پی اس ان د فارج دی بیا تاسو خبري اوریدلای شي. او د ریبوټ د ریزلټ لپاره دی چې دا اکثر دلته کولای شي دا سیټ اور سپیډ ورته ولیکي مثلا که تاسو سپیډ رفتار د 50 څخه اضافه سي فقط دلته میسج ورته ولیکي وروايست بیا د سپیډ ترته کنټرولي چې دا موټر د سپیډ اضافه سوچ تاسو کوم ته ټاکلو دا غڅه اضافه سپیډ سي او یا بیرته غواړي باندې کې د اپشن یې کولای شي دلته راسي باندې کې نور ان شاء الله دې کوم شي نست تاسو کولای شي چې استعمال وکړي.